نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته فرمایي یو سړی براشي د قیامت په ورځ علی رقبته بعیر او په سټ باندې به وخ ناسي سړی بر رواني میدان محشر وي او علی رقبته بعیر او د سټ پاسو به وخ ناسي او دا وخ په برړاړ کوي د وخ د आवाज موریدلې دا وخ په دسی برړاړ کوي لکه څنګه چې د دنیا کې د आवाज او دا به د سټ پاسو پروت یو د وخ په برړاړ کوي په دې دوران کې به دا سړی ما ویني نبی رسول الله فرمایي دې به ماته وایي چې اغثني یا رسول الله الله حبیبه زما امداد وکړه ډېر په تکلیف کې یم حالت مې دا دی اغثني یا رسول الله نبی علیہ السلام فرمایي زه به ورته ووایم چې لا املک لک شیئا نن ورځ زه ستا د هېڅ څیز مالک نه یم نه تا سپغواره زه د نن د هېڅ شي قدرت نه لرم طاقت نه لرم ما تا ته ویلي چې ماله به په داسې حالت کې نه راځي چې پتا پردی حق ماله به نه راځي ماله به داسې حالت کې نه راځي چې پتا پردی حق پروت وي دې کې به بل سړی راښکاره شي علی رقبته بقرة او په سټ باندې به غوا پرته او دا غوا به خپلې ناري وخي او دا سړی به ما سیکي ما ته به وایي اغثني یا رسول الله الله حبیبه زما امداد وکړه زه به ورته وایم لا املک لک شیئا زه دې نن د هېڅ شي مالک نه یم لا املک لک شیئا زه نن مالک نه یم تا دپاره هېڅ شي ما تا ته ویلي چې په داسې حال کې به نه راځي چې پتا پردی حق داسې حال کې به میدان محشر ته حاضري ونه کوي ګوره بیا به راته نبی علیه السلام وایي چې لا املک زه دې مالک نه یم دا هغه پیغمبر دی چې رب ته درخواست وکړي نو الله به حساب شروع کړي دا هغه پیغمبر دی چې د ټولو نه ډومبې به د جنت دروازه ټکوي خو مونږ ته به وایي چې مالک نه یم مالک نه یم په دې کې به بل سړی راشي د هغه په سټ باندې به بیزه پرته وي بیزه او دا بیزه به مې کوي څنګه چې د دنیا کې دا اوازونه کوي دغه اواز به دا بیزه کوي او نارې به وخي دی به ماله مخې له راشي ما ته به وایي اغثني یا رسول الله د الله حبیبه زما امداد وکړه چې د قیامت ورځ وي نبی علیه السلام ته ووایي چې اغثني یا رسول الله او نبی علیه السلام وایي چې لا املک لک شیئا نن ورځ زه د هېڅ څیز مالک نه یم ما تا ته ویلي چې ماله به په داسې حالت کې نه راځي چې پتا پردی حق په دې کې به بل راشي وایي په سټ په داسې څیز پروت دی چې هغه ثابت خبرې به نه اوازونه به نه شي کولی بعضې څیزونه خو اوازونه کوي که نه نو غوا به خپل اواز کوي او بیزه خپله اوښ خپله نو بعضې چې داسې څیز پردی اغوستی چې هغه اواز نه کوي لکه حدیث کې د سرو زرو او د سپینو زرو مثال ورکړ دا سره زر به یې په سټ پراته دا سره زر به یې په سټ پراته نه دا به څه کوي دا به داسې حرکت کوي دا به سړډېږي داسې وایي دی به وایي چې اغثني یا رسول الله زه به ورته وایم چې لا املک لک شیئا نن ورځ مالک نه یم ما درته ویلي و چې ماله به په داسې حال کې نه راځي د چا په سټ په سر پراته د چا په سټ په سپین زر پراته د چا په سټ په ځمکه پراته ځمکه ها دا پټ ځمکه چې د بل لاندې کړې ده او دا پټ لار چې د بل تنګه کړې ده دنیا کې د یو پټ اغوستې ده او دا به اووه پټه ستا په دې سټ پراته او دا ځمکه به حرکت کوي او ته به نارې وایي چې اغثني یا رسول الله نبی علیه السلام وایي لا املک لک شیئا نن ورځ زه ستا مالک نه یم نه